مننه ملګرو، هیله لرم چې روغ او جوړ به وئ. په نن ویډیو کې به درته وښایم چې څنګه کولی شو موږ د ویډیو سایز کم کړو، هغه هم بغیر د ویډیو د خرابوالي څخه. که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ یوټیوب چینل د نورو ویډیوګانو لپاره درسره سبسکرایب کړئ. نو راځم تاسو ته یو ویډیو ښیم. نو اوس دوستانو تاسې د دې ویډیو سایز وګورئ. دغه ویډیو 9 MB دی، یعنې څه کم 10 MB دی. نو اوس دغه ویډیو زه د دې په واسطه یې سایز کموم د اپلیکیشن په واسطه، چې د دغه اپلیکیشن لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړم. راځم اپلیکیشن باندې کلیک کوم، بیا امپورټ باندې کلیک کوم، بیا دغه ویډیو ورته انتخابوم، بیا سمال فایل نه کلیک کوم، بیا کمپریس باندې کلیک کوم او بیا سټارټ باندې کلیک کوم، بیا په ډن باندې کلیک کوم. اوس راځم دوستانو د دې ویډیو سایز ګورم چې آیا د دې ویډیو سایز کم شوی او که نه. اوس په مور اپشن باندې کلیک کوم، ډیټیلز باندې کلیک کوم. اوس دوستانو تاسو وګورئ د دې ویډیو سایز له MB څخه هم ښکته شوی، یعنې له نیم MB څخه هم ښکته شوی. نو دوستانو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې د خپلو ویډیوګانو سایز کم کړئ او د انټرنیټ بې ځایه مصرف څخه مخنیوی وکړئ. نو دغه ویډیو مو تر همدې ځایه وه. که چیرې ویډیو مو خوښه شوي ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. که چیرې کومه پوښتنه لرئ حتما موږ سره یې په کمنټ کې شریکه کړئ.